حدیث درته ویلی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا وجود خو د هغه حیثیت په درد دردېږي دا موږ ولې نه په دردېږو د اسلامي نړۍ حکمرانان ولې نه دردېږي دا مشران ولې نه دردېږي دا چې د چا په لاس کې څه دي دا چې د چا په وس کې څه دي دا چې د چا په ژبه کې څه دي دا ولې نه دردېږي دا په دې ولې نه شورېږي عجیب خبره ده ما درته ویله چې د یهودو څه سړی خړ سي موږ دلته ځینې خړ سو که مو پېژنیم نه په خدای قسم په حیثیت مسلمان په حیثیت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتي سړی خپله خړېږي د یهودو څخه د نصاراو څخه او تاریخ به څه وایي آینده به بیا څه وایي بیا چې تاریخ کله خپلې ورکې اړوي صفحې اړوي دغه زموږ دور به په چش باندې نوشتی دا به چی شي چې دا څوک وه چې دا یو موټی یهود چې دلته پراته دي پر فلسطین باندې دا 80 یا 90 لکه یو کروڑ ته د دې تعداد نه رسیږي لیکن بل طرف ته زموږ د اسلامي نړۍ چې څونه فوج دی په دې 958 اسلامي نړۍ کې زه د امت په سطحه خبره کوم یو خاص ملک او حکومت ته خبره نه کوم د امت په سطحه دا وایو موږ خو یو ژبه یو قوم یو دا زموږ عقیده دا خو پر جغرافیه باندې نه ده ویشل سوې زموږ عقیده په جغرافیه کې حصه نه لري چې دا افغانستان دا پاکستان دا عربستان دا عراق دا فلان ایمان خو د دې شانو پورې تړلی نه دی خو په لحاظه سړی چې یوازې دغسې زه وشرمېږم چې دا یهود به پر موږ ګردو باندې داسې ګمان کوي چې ګرده داسې بېغیرته دي داسې خېږي په دې مظلومانو کې ما درته وویله چې دا درونو نوکې یهود 80 یا 90 لکه لوی کوچنی نر ښځه سپین ږیری ځوان د دې ګردو تعداد 90 یا 80 لکه دی زموږ د اسلامي نړۍ د دې 50 ملکونو یا 50 دا چې په قرای ارض کې مسلمانان حکومتونه لري د اسلام په نوم باندې د دې د فوجونو تعداد 1 کروڑ ته رسیږي زموږ فوج د دې تر عام نفوس مردم شماري زیات دی د امت فوج بیا ولې موږ داسې ورته ګورو بیا ولې دی داسې دی او هغه مظلومان چې هلته په شهادت باندې رسیږي هغه مظلومې خوندې هغه چې د یهودو په لاس کې او دا چې مطبوعات پر دې باندې خبرې کوي سړی بل رقم سي چې دا څه ده څو ورځې مخکې او تا 10 ورځې مخکې د BBC رادیو پر دې باندې خبره کوله چې کوم بندیان چې په کلو کې دی ورننوځي وحشت دی خو چې دا مطبوعات داسې بیا ماوري ویني به دا الجزیره بیا لږ نوکې یو لږ نوکې د مسلمانۍ کردار ادا کوي دا شیان ښه انعکاسوي دا چې ته ورته وګورې دا پر کلو باندې ورسي لوی کوچنی و نر و ښځه دا مسلمانان دا تړلي څو شپې وږي تږي او بیا یو بله لویه بېدردي دا سوې ده چې د نرو د ښځو سره لباسونه ختلي او بیا یو ځای سره کښېني تاسې تصور وکړئ چې ته او ستا خور وي زه یم زما مور وي او لباس مو نه وي او د یهودو په لاس کې یو او د دوی په شکنجو کې یو او په 3-5 ورځې خوراک نه وي څښاک نه وي او بیا د اقصا امسایهګانې خوندې عربانې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قومانې هغه نصاراو ته فریاد کوي سور صلیب والا BBC والا رادیوګانو والا د دوی اواز پورته کوي چې دوی وایي چې زموږ سره په بار باندې پر موږ جنسي تجاوز سوی دی په شپه او په ورځ کې دا د عربو مشران د غفلت په خوب باندې بیدلي د اسلامي نړۍ حکمرانان د غفلت په خوب باندې بیدلي د قیامت په ورځ باندې دا پوښتنه نه کېږي په امت کې به هم کېږي او دا پوښتنه به د اسلامي نړۍ د حکمرانانو سم کېږي هغه ماشومان چې 15 ورځې تندې بیا باد کې شهیدان کړي د اوبو غړپ نه لري په غزه کې اوبه نه ورسېږي لیکن دا بل طرف ته پر 3 کیلومتره باندې په مصر کې دریایي نیل تېر سوی دی رودي نیل تېر سوی دی دا امت دا اوس څه پسې دی چې هلته ماشومان د تندې چولاوه کېږي او دلته رودي نیل د امت سره موجود دی دلته د غزې په الشفا اسپتال روغتون کې 28 یا 25 ماشومان په څښي کې چې بې وخته زېږېدلي دي دا ماشومان د دې جنریټر برق خلاصو بجلی قطع سو تیل نسته او بیا دنیا باندې نارې وایي ډاکټران چې دا ماشومان شهیدانېږي دلته شی نسته لیکن اخري فیصله بیا دا راوځي چې دا د مصر ته نقل کړي دا دلته تیل نه ورکول کېږي او هلته د سعودي سره د کویت سره د اماراتو سره د دوبۍ سره د تیلو چینې موجودې دي
دا تاریخ موږ ته په کومه سترګه باندې ګوري چې دلته د امت سره د تیلو اصفهان موجود دی، دلته چینې موجودې دي، دلته امریکایان زموږ د عربانو پر تیلو باندې پر موږ پر امت باندې رامخ سوله. هلته د غزې د الشفا اسپتال د روغتون ماشومان چې په څښو کې پراته دي د هغو دپاره تیل نه پیدا کېږي د جنریټر. الله دې ته چې اوس سړی سوچ وکړي او د بله پلا بیا زموږ د اسلامي نړۍ حکمرانان هغه خلک چې د دې سیاستونه دلته پیاده کوي پر اسلامي نړۍ باندې، بیا د دیموکراسۍ په نوم باندې، بیا د یهودو د مزدورۍ په نوم باندې بیا موږ ته ادم وایي چې د ملا انسانیت نه ریزه، د ملا په حکومت کې، د طالب په حکومت کې، د امارت په حکومت کې د ښځو حقوق نشته، د بشر حقوق نشته. دا دیش بشریت لري دا یهود نصارا. الله جل جلاله که د یو طرف دوی پر موږ باندې مسلط کړي دي او دوی دا لوی لوی ظلمونه کوي، لیکن د بل طرف پس بیا یو شی شته چې په دا عین حال کې زموږ د اسلامي نړۍ حکمرانان دي د هغه د غفلت د بېغیرتۍ په خوب بیده واوسي. الله دې د مرګ په خوب باندې بیده کړي. تاسو ووایئ چې امین. الله دې د مرګ په خوب باندې بیده کړي. کله به دوی ویښېږي، کله به د اقصا د مسقط فریاد اورېده کېږي چې دا د الجزیرې راپور هم دی، دا د BBC راپور هم